الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد ترجمه بدي مبارك درسونو کی منگا سورة الفتح ختم کرو او اس ان شاء الله ده سورة الحجرات نشورو کو. سورة الحجرات دا مدنی سورت ته او پا دی کی اتلس آیتونه او دو پا دی کی رکوگانی دی. عام موضوع دی سورت اغا دا معاشری دا جوڑولو آداب پا که اللہ بین کری او داغا سورت ته چه هر مسلمان لپکار دا چه کم سے کم دا دی پا ترجمه او دا دی پا وضاحت باندې ځان پوه کی. دی کی چه کم آداب بین شوی دی که دا یو مسلمان ځان کی راولی یو معاشره پا ځان کی راولی نو داغین مکمل اسلامی معاشره جوڑی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسوله ممخی کی گئی مخیط دا اللہ و دا رسول داغنا. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسوله یعنی دا اللہ و دا اللہ دا رسول ممخی کی گئی. او یو مطلب پا کدام دی چی دا کتاب و دا سنت خلاف خبری مکوئی. دا شان دا مطلب پا کم دی که اللہ و دا اللہ رسول یو فیصلو کی نو تاسو با دائی خلاف نکوئی او که دیوشی اجازتی نی کرده نو دا زان نبا تاسو اجازتون نور کوئی. دا بنوی چی پلانی مولی سی ویلی دی پلانی کتاب کی راگلی دی او زمان عقل دا وی نا چی اللہ و دا اللہ رسول خبرو کلا بس خبر ختم شوا. واتقوا الله ان الله سمیع علیم او ویری گئی دا اللہ نیقین اللہ اوریدن کے دے پہر سپوہ دے. یا ایوها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اے ایمان والو مپورتکوی آوازون اخفل دا پاس دا آواز دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. ولا تجهروا له بالقول او پزور وینا مکوی آغتا کجهر بعضکم لبعض پشان دا زور وینا دا بازو استاسو بازو نورتا. ان تحبط اعمالكم حسینه چی برباد بشی عملون استاسو وانتم لا تشعرون او تاسو بنپویگی. دا آیت پا دی که اللہ سبحانه وتعالی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم توقیر و عزت بیان کرده. شان نزول داره چی ابو بکر او عمر رضی اللہ عنهما پا خپل منس کی پا خبره کی ورانشیو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا مجلس کی نو دا دوانو آوازون تیز شو. اللہ دا ایتون نازل کرو صحابه کرام و بیاویوی وی نجده و چی دا دو نیکان خلق تباشه وی ذکر چی دا دوی آوازون چت شیو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا مخ کی. ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ عنہ اغا کور کی کینستو نبراتو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجلس تا او دا اغا واز قدرتی تیزو اغا بنا تیزو بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با اغا بسی کسان ولی گلوی ثابت نخکاری نا اغا ویزی جہنمی هم زمان عمال برباد دی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیوی تخو جنتی تی جہنمی نی دین مراد اغا کسان دی چاگوی قصدن آوازون اوچتی او چرچا آواز اوچتی دا اغا بیادبی مقصد نی ناغا پا دی که ندی داخل. گورا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ادب ذکر علماء دلتا دا فائدم بینی چه آواز تا داغا پا آواز نیشو چتا ولی نو مسئله سنگ تا داغا دا مسئله نو چته چه آغای و خبر بین کری و فتور کری تا بیا سنگ داغی خلاف فتور که او تا سنگ داوی چه زمانگو مذہب کی دادی او زمانگو ملک والا دا کهی داغشان پا دی که آغا خلکم داخل لی. گورا خواه کی تا آواز نیشو چتا ولی خواه کی تا آواز نیشو چتا ولی نو چی بیا تا دلرین چیغی ویلی گیا یا رسول الله مدد و را مدد و دا خبری که دا طول بیاد بیده او گستاخی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله
یقینا کسان چې ښکته کوي اوازونه خپل په خوا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى دا کسان دي چې صفا کړي دي الله زړونه د دوی تقوا ته لهم مغفرة وأجر عظيم د دوی دپاره بخانه ده او اجر لوی دی إن الذين ينادونك من وراء الحجرات یقینا کسان چې اوازونه کوي تا ته اخوا د کوټونه اکثرهم لا يعقلون ډېر د دوی نه عقل نه لري اقرا ابن حابس رضی الله عنه راغلی ساده سړی و د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کوټې خواته ولاړ او اواز یې کو روزه بار ته وي روزه زه چې ویل سا د چا مدح وکمه نو زما مدح سړی ښایسته کوي او زه چې د چا بدي بیان کمه نو هغه بدرنګه شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم راووت ورته ویل دغه صفت خو د الله دی وي الله چې د چا صفت وکړي نو هغه ښایسته شي او الله چې د چا بدي بیان کړي هغه بیا بدرنګه شي الله د آیت نازل کو چې دا کوم خلک چې د کوټو نه اخوا چغې وي د بهر نه تا ته نو یقینا دوی نه پوهېږي ولو انهم صبروا او که چېرته دوی صبر کړی حتی تخرج الیهم تر دې چې راوتې وې ته دوی ته لکان خیرا لهم نو دا به خامخا غوره وی دوی لره دا غوره وه چې دوی صبر کړی وی او بیا ته راوتې والله غفور رحیم والله بخونکی رحم کوونکی دی اوس یو ادب دا بیانوي دغه ادب بیان شو ګوره د ټولو نه اولنی ادب دا بیان شو چې د قرآن او د حدیث نه نه مخکې کېږي بیا ادب دا بیان شو چې د پیغمبر په اواز به اواز نه اوچتې درېیم ادب دا بیان شو چې پیغمبر ته به د کوټون اخوا اوازونه نه کوئ اوس بل ادب دا بیانوي چې څوک دله یو خبر راوړي نو ډایرکټ یې مه منه بلکې تحقیق یې کوه يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو إن جاءكم فاسق بنبأ كچرت راوړي تاسو ته ګناهګار یو خبر فتبینوا نو تحقیق کوي ښه تپوس کوي چې دا خبره دې سیده که نه ده ان تصیبوا قوما بجهاله هسې نه چې تاسو به تکلیف ورسوئ یو قوم ته په ناپوهۍ سره فتصبحوا على ما فعلتم نادمین نو به ګرځئ په هغه کار چې کړی تاسو پښیمانه یو کس پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیږلی و که نه وي زکات راوړه د پلاني قوم نه نو هغه نیمې لارې پورې لاړ بلکې نیمې پورې هم نه ورته واپس راغی او د ځان نه دروغ وي یا رسول الله هغوی زکاتونه نه ورکوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم لښکر تیار کړو ځي چې ورځو پې حمله پې وکړو دوی زکات نه ورکوي هغوی ته خبرو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به کس رالیږي زکات به ټولوي هغوی په غم کې شو یاره وي کس خو رانغی سوچ کې شو په مدینه ګوره چا حمله کړې ده که نو هغوی هم لښکر تیار کړو رالو وایي ځي چې ځو د پیغمبر دفاع له او د دواړه لښکرې په لاره کې مخامخ شو یو بل ته الله وایي ګوره که تاسو تحقیق نه کوئ نو چېرته بېګناه خلکو باندې به حمله وکوئ بېګناه به چاته نقصان ورسوئ او بیا به پښیمانه یې واعلموا ان فیکم رسول الله او پوه شئ چې یقینا په تاسو کې رسول د الله دی لو یطیعکم فی کثیر من الامر که چېرته هغه تابعداري وکړي ستاسو په ډېرو کارونو کې لعنتم نو خامخا په مشقت کې به پرېوځئ الله وایي چې په دې ځان پوه کړئ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ستاسو منځ کې دی او د عام انسان نه دی دا د الله پیغمبر دی او دی په ټولو معاملاتو کې ستاسو رای نشي منلی ستاسو هره خبره به هغه نه مني ځکه که هغه ستاسو هر رای مني او د هر چا رای مني خو تاسو بیا په مشقت کې پرېوځئ ډېر کارونه به داسي چې هغه به ستاسو د طاقت نه بهر نو بس پرېږدئ چې الله درته څه وایي هغه منئ د الله پیغمبر درته څه وایي هغه منئ ځکه یې ورته ووایي ولکن الله حبب الیکم الایمان مگر الله خوښ کړی دی تاسو ته ایمان وزینه فی قلوبکم او ډولی کړی دی ستاسو په زړونو کې وکره الیکم الکفر والفسوق والعصیان او بدې ښکاره کړي دی تاسو ته کفر او ګناهونه او نافرماني اولئک هم الراشدون دا کسان هم دوی هدایت واله دي فضلا من الله ونعمه ففضل د الله سره او په نعمت سره والله علیم حکیم او الله پوه دی حکمتونو واله دی اوس که د دې خبرې دلاسې جنګ ونښلي تحقیق ونه شو
او دو مسلمانانو ډلو په منځ کې جنګ راغی نو بیا به څه کوي اوس دا ادب بیانوي وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا او که چېرته دوه ډلې د مؤمنانو یو بل سره جنګ وکړي فاصلحوا بینهما نو جوړ جاړی وکړئ په منځ د دواړو کې فان بغت احداهما علی الاخرى نو که چېرته زیاتې کوي یو د دواړو نه په بله باندې فقاتلوا التي تبغي نو جنګ وکړئ تاسو د هغه ډلې سره چې زیاتې کوي حتی تفیء الى امر الله تر دې چې راوګرځي حکم د الله ته کومه ډلې چې زیاتې کوي د هغوی سره بیا جنګ کوي جوړ جاړي ته غاړه نه ایږدي بس بیا به د هغوی نه بدله اخیستی کېږي خو دا داسې جنګ نه دی لکه څنګه چې د کافرانو سره کېږي داسې کافر خو نه دي د دې خپلې مسلې دي موږ د تفسیر چې کوم تفصیلي درسونه کوو بوزه کې هلته موږ بیان کړي دي فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا نو که چېرته راوګرځېده نو جوړ جاړی وکړئ په منځ د دواړو کې په انصاف سره او انصاف کوئ انصاف کوئ جوړ جاړی چې هم کوئ نو هرې ډلې ته به خپل حق ورکوئ ان الله يحب المقسطين يقينا الله من كيد انصاف كونكو سرا انما المؤمنون اخوه يقينا مؤمنان نرون دي فاصلحوا بين اخويكم نروغ كوي بمزرون استاسكي واتقوا الله لعلكم ترحمون او يريد الله نديد بارج بتاسو باندې رحم وکړي دا دلیل دی په دې باندې چې په غټو ګناهونو سره انسان نه کافر کیږي الا ګناهونه چې الله او د الله پیغمبر ویلي چې په دې سړی کافر کیږي نور عام ګناهونو باندې سړی نه کافر کیږي رد دی په خوارجو باندې دا اوس وګوره دواړه مسلمانان ډلې دي یو بل سره جنګ کړی دی الله بیا ورته مؤمنان وایي انما المؤمنون که دوی جګړه هم کړې ده په دې باندې دوی کافر کیږي خو نه بله فایده دا راووته چې همیشه به کوشش د جوړ جاړي کې اوس الله وایي چې مؤمنان به د یو بل سره رونه دي رورولي به مضبوطه ساتي دا رورولي په څه خرابېږي الله اوس هغه خبرې ذکر کوي دې نه ځان لرې ساتي او که ځان هم ونه ساتو رورولي به هم خراب شي یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا يسخر قوم من قوم توغی دینکی یو قوم پا بل قوم پوری عسا ان یکونو خیرا منهم کی دیشی چاگوی بغوری دوینا ولا نساء من نساء او ندی زنان د زنانو پوری توغی کی عسا ان یکون خیرا منهم کی دیشی چی باگوی غورا دوینا پا دی سر رولی خرابی او بل دا چې د زنانو تذکیره پکې خاص ولې ذکر کړه ځکه چې زنانو کې دا بیماری ډیره ده ولا تلمزوا انفسکم او عیب مه لګوئ په خپلو وروڼو باندې انفسکم مراد هم جنس دي یعنی په یو بل باندې عیبونه مه لګوئ مسلمانانو باندې به عیب نه لګئ ځکه چې د دوی الله انفسکم ویلي انفسکم څه معنی شوه یعنی په بل باندې عیب لګول دي سي لکه ته چې په خپل ځان عیب لګې ولا تنابزوا بالالقاب او مه ولئ یو بل په ناکاره نومونو سره یو بل ته بد بد نومونه مه اخلئ غلط نومونه چاته مه اخلئ دې سره هم خفګان جوړېږي جنګ جګړې راځي رورولي کمزوري کېږي بئس الاسم الفسوق بعد الایمان بد دی نوم د نافرمانۍ وروستو د ایمان یو سړی مؤمن دی ته پرې نافرمانۍ نومونه ایږدي او غلط غلط نومونه ورته اخلي عبدالله بن عباس رضی الله عنهما د دې ډېر ښکلی تفصیل کړی دی لکه یو سړی دی او یا هغه زیناکار دی او یا غل دی او دی توبه وباسي او اوچت مؤمن ته جوړ شي او ته بیا د ده د ایمان نه بعد د ده د توبې نه بعد دته هغه ګناهونه رایادې او دا وایي چې ته به دا کار کوو دا به دا کار کوو دا الله وایي بد نوم دی داسې مه کوئ دا په پښتنو کې دا ډېر عادت دی که یو سړی توبه وباسي او خسته دینداری شروع کې به دی ما ته پته ده پوښا څه کول ما ته پته ده پوښا څه کول نو پوښا خو چې هغه څه کول به توبې ویستې ده ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون او چا چې توبه ونه ویسته نو دا کسان ظالمان دي
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ایمان والو ځان وساتئ د ډېرو ګمانونو نه ان بعض الظن اثم یقینا بعض ګمان ګناه ده د دې ګمانونو سره مرورولي خرابېږي ته په رور باندې بدګمانې په پلار بدګمانې په ښځه بدګمانې رشتې کمزوري شي خرابې شي الله وی بعض ګمانونه ګوره ګناه ده هغه ګمان چې تا سره پې څه دلیل نشته بس هسې لګیې پلاني به یاره دا کار کړی او ده به دا چل کړی دی نه به ځان لرې ساتي ګوره ګناه چې ګمان چې دې شروع کړو که نه نو بیا به جاسوسي کوې ځکه چې ستا زړه کې شک دی نو الله د جاسوسۍ نه منع کړې ولا تجسسو او عیبونه د یو بل مه لټوئ او جاسوسي چې دې شروع کړه بیا بس غیبت کې نو الله وی ولا یغتب بعضکم بعضا او غیبت نه کوي بعض تاسو د بعضو ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه ایا خوښوي یو تن ستاسو چې وخوري غوښه د ورور خپل چې مړي نو تاسو خو یې بده ګڼئ یو سړی دی مړلی او ته راځي د هغه غوښه خوري الله وي دا خوښوئ نه نه یو کس یې نه خوښوي نو بیا څنګه غیبت کوي دا غیبت هم دقه شان دی واتقوا الله ویریږئ د الله نه ان الله تواب رحیم یقینا الله توبه قبلونکی رحم کوونکی دی یا ایها الناس ای خلکو انا خلقناکم من ذکر وانثى یقینا موږ پیدا کړی ای تاسو د نارینه او زنانه نه وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا او ګرځولی یې موږ تاسو خاندانونه او قبیلې دې دپاره چې یو بل وپېژنئ ان اکرمکم عند الله اتقاکم یقینا عزتمند ستاسو نه په نزد الله ډېر تقوادار دی ستاسو نه ان الله علیم خبیر یقینا الله پوهه خبردار دی په دې کې الله بل ادب وښو چې په یو بل باندې به تکبر نه کوي او د چا په خاندان او قوم پورې به خاندي نه نو بیا ولې الله دا قومونه او خاندانونه پیدا کړي وایي دا دې دپاره چې یو بل پرې وپېژنئ داسې خو نشو کېدی چې ټول انسانان د یو شاني بیا به یو بل نه پېژندلی نو ځکه الله سبحانه وتعالی قومونه پیدا کړو خاندانونه پیدا کړو تعارف کې ته د یو سړي سره زه جي د پلاني ملک یم او زه پلانی قوم یم او په هغه قوم کې زما دا شاخ دی نو دې سره ستا تعارف وشو خو دا دې دپاره نه دی چې ته بیا تکبر کوې او په نورو پورې خاندې قالت الاعراب آمنا ویلي و بانډچیانو موږ ایمان راوړی دی څه کسان راغلي وو مدینې ته بانډچیان ایمان یې راوړی او بار بار به دا خبره کوله وي موږ جي ایمان راوړی دی موږ ګوره بغیر د جګړې نه ایمان راوړو موږ د الله پرې رد وکړو چې د ایمان هسې دعوې نه دي په خوله باندې یوه او بل دا چې اثباتنې مه کوئ ایمان هم راوړو دا خو الله تاسو سره ښېګړه وکړه قل لم تؤمنوا ووایه تاسو ایمان نه دی راوړی ولکن قولوا اسلمنا مګر وایئ چې موږ اسلام قبول کړی دی ولما يدخل الایمان فی قلوبکم او لا تر اوسه نه دی داخل شوی ایمان په زړونو ستاسو کې ګوره یو مؤمن دی یو مسلمان دی مسلمان چاته ویلی کېږي چې په ظاهره کې دی اسلام مني ظاهري کارونه زړه ته چې ایمان کوشي دا مؤمن شو نو الله وایي تاسو خو لا د اوسه پورې ایمان هم زړه ته نه دی کوشی او دعوې غټې غټې کوئ په مخه لګیئ وان تطیعوا الله ورسوله او که چېرته تاسو تابعداري کوئ د الله او د رسول د هغه لا یلدکم من اعمالکم شیئا کم به نه کي د عملونو ستاسو نه څه شی د الله او د الله د رسول خبره منئ الله بدله پورا پورا اجر درکی ان الله غفور رحیم یقینا الله بخانه کونکی رحم کونکی دی حقیقی مؤمنان دا دی گورا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله یقینا مؤمنان اغا کسان دی چی ایمانی راوڑی دی پا اللہ و برسول دا اغا باندی ثم لم يرتابوا بی شک ندی کڑی وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله او جهادی کڑی
کړی دی په مالونو خپلو او نفسونو خپلو په لاره د الله کې اولئک هم الصادقون دغه کسان دوی رښتیني دي قل اتعلمون الله بدینکم ووایه آیا تاسو ورښایئ الله ته دین خپل چې په مخه لګئ موږ ایمان راوړی موږ ایمان راوړی ولې الله پوه کوي سو الله څوک دی ځکه ووایي والله یعلم ما فی السماوات وما فی الارض او الله پوهیږي په هغه څه چې په اسمانونو او په هغه څه چې په ځمکه کې دي والله بکل شیء علیم او الله په هر شي باندې پوه دی په دې کې دننه دا هم راځي دا کوم سړی چې مانځي ته ودرېږي او نیت کوي زه وایي چې 4 رکعاته کومو قبلې ته مې مخته او په دې امام پسې شاته نو ته الله خبرې الله ته خو دې هر څه پته شتي نیت دغه دی که نه زړه کې چې کومه اراده ده یمنون علیک ان اسلموا اثباتنه کوي دوی په تا باندې چې دوی اسلام راوړی دی قل لا تمنوا علی اسلامکم ته ورته ووایه اثباتنه مه کوئ په ما باندې د اسلام ستاسو بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان بلکې الله اثباتنه کوي په تاسو باندې چې هدایت یې کړی تاسو ته د ایمان طرف ته ان کنتم صادقین که تاسو رښتیني یئ الله اثباتنه کوي دا به نه دې کې زموږ دپاره فایده پرته دا به نه چې ما دومره منځونه وکړو جي او بس ځان داسې غټ ته ښکاره شي او زه دومره درسونه کوم او دومره تلاوتونه او دومره عبادتونه نه نه دا خو د الله احسان وګڼه چې تاله توفیق درکړی ان الله یعلم غیب السماوات والارض یقینا الله پوهیږي په پټو شیزونو د اسمانونو او د ځمکه باندې والله بصیر بما تعملون او الله لیدونکی دی د هغه عملونو چې تاسو یې کوئ سورة قاف دا مکي سورت دی په دې کې 45 آیتونه دي او 3 په دې کې رکوګانې دي د دې سورت موضوع هغه دا چې انسانان به د قبرونو نه بیا راوځي الله ته به مخامخ کېږي دا خبره حقه ده د دې دپاره دلیلونه هم راوړي دغه شان قیامت په 2 قسمه دی یو دغه لوی قیامت دی دا به هم راځي بل هغه قیامت دی د هر انسان مرګ د دې تذکره هم په دې صورت کې شته دغه شان په دې صورت کې بیا د الله د عذاب نه د بچ کېدو اسباب هم بیان شوي دي بسم الله الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید قسم دے پا قرآن عزتمن و عزتمن باندی یا پا عزت والا باندی بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم بلکہ تعجب کئی دوی دا دینا چراغ دوی تیر ورکون کئی دا دوینا اللہ ولی کی قسم خورو پا قرآن بانی دا قسم خو د یو مقصد دپاره کې دی او جواب وي جواب څه دی ولې الله قسم وکړو وایي قسم مې دی په دې قرآن باندې چې خامخا تاسو به په دویم پیر راپاسوم بیا دا خبر الله بیان کړه چې کله د دوی مخې ته د قیامت تذکره کوي د مشرکانو مخې ته نو دوی په دې خبره کې به تعجب کړي چې دی په من کې څنګه دا پیغمبر راغی نو ځکه یې ووایي فقال الکافرون هذا شیء عجیب بس وایي کافرانو دا یو شی دی ډېر ناشنا دا ناشنا خبره ده هیله بېله ده ته نبوت میلاو شو او بله دا هم ناشنا ده چې بیا به راپاسو اذا متنا وكنا ترابا اي کله چې مړه شو منګ او شو خاورې ذلك رجع بعید دا واپسې د لرې د عقل نه عقل دا خبرې نه مني ښه دا اوس خبره شو چې موږ بیا به دویم پیر راپاسو الله څنګه رد کوي قد علمنا ما تنقص الارض منهم یقینا معلوم دی موږ ته هغه چې کمی ځمکه د دوی نه الله ما سره خو دومره ناشنا علم دی چې د انسان کله په دې قبر کې کېدي که نه کم ځای چې خاورو خوړلی دی کم ځای نه دی خوړلی کم ځای پاتې دی څومره پاتې دی الله دې ټول علم ما سره دی وعندنا کتاب حفیظ او زموږ سره کتاب دی ساتونکی د عملونو هر څه پکې لیکلی شوي دی الله دا خلک چې د حق خبرې نه الله انکار کوي او دا ګډې وډې وایي که نه د هغې وجه دا ده چې دوی
د هغې وجه دا ده چې دوی د آخرت نه منکر دي، حق ته دروغجن ویلي دي. بل کذبوا بالحق لما جاءهم، بلکې دوی دروغجن کو حق لره هر کله چې راغی دوی ته. فهم فی امر مریج، نو دوی په خبره ګډه وډه کې دي، خپله خبره هم یوه نه ده که نه. نو دوی پیغمبر ته کله وی جادوګر دی، کله وی شاعر دی، کله وی په د پیریان دي، کله څه کله څه، کله وی دا قرآن د ځان نه جوړ کړی، کله وی بل چا وله جوړ کړی. نو الله وی خپله خبره هم یوه نه ده، دا دلیل دی چې دوی په خپله دروغجن دي. الله اوس د قدرت دلایل بیانوي. افلم ينظروا الى السماء فوقهم، ایا نو نه ګوري دوی اسمان ته پورته د دوی نه، کیف بنیناها وزیناها، چې څنګه جوړ کړی دی موږ هغه او ښایسته کړی دی موږ هغه. وما لها من فروج، او نشتې هغې لره هېڅ چاودنې، چاودونه پکې نشتي. وګوره د اسمان ته څنګه ښایسته دی. الله وی والارض مددناها، او ځمکه خوره کړې ده موږه. والقینا فیها رواسي، او اچولي دي موږ په هغې کې پاخه غرونه. وانبتنا فیها من کل زوج بهیج، او رازرغون کړي دي موږ په دې کې د هر قسم بوټي تازه نه. دې ځمکې کې هر قسم بوټی به تا ته میلاو شي، تازه تازه ښایسته ښایسته. ولې؟ تبصره، د پاره د ښودنې د قدرت خپل. وذکرى لکل عبد منیب، او نصیحت دی د پاره د هر بنده واپس کیدونکي الله ته. الله وی د هر څه چې زه کومه نو خپل طاقت خلکو ته ښیمه، او نصیحت دی خلکو ته کومه. ونزلنا من السماء ماء، او نازلی کړي دي موږ د اسمان نه اوبه. مبارکا، برکت والا. فانبتنا به جنات وحب الحصید، نو رازرغون کړي دي موږ په هغې سره باغونه او دانې. وحب الحصید، او دانې د هغه فصل چې لو کولی کېږي. حب الحصید اصل کې دی حب الزرع الحصید، یعنی دانې د هغه فصل چې هغه لو کولی کېږي. والنخل باسقات لها طلع نضید، او کجورې اوږدې اوږدې هغې لره غونچکونه دي د یو بل د پاسه. رزقا للعباد، د پاره د خوراک د بندګانو. واحیینا به بلدة میتا، او را ژوندې کو موږ په هغې سره کلی وچ دغه باران سره. کذلک الخروج، دغه شان راوتل دي د قبرونو نه، څنګه چې دا میوې راوختې دا فصل، دغه شان د قبرونو نه بیا راوته دي. اوس الله وی د قیامت ته خبره او د توحید د حقانیت داسې اسې خبره نه ده. که دا اسې خبره وی نو ولې الله هغه خلک تباه کړي دي کومو چې د توحید نه او د آخرت نه انکار کړی. كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود، دروغجن ګڼلي پیغمبرانو مخکې د دوی نه قوم د نوح. واصحاب الرس وثمود، او خاوندان د کوی او سمودیان. قوم د نوح علیه السلام هم پیغمبرانو ته دروغجن، نوح علیه السلام. اصحاب الرس خاوندان د کوی یا پیغمبر یې وجلی او کوی ته یې ګذار کړی، او سمودیانو هم دغه شان چل کړی. وعاد وفرعون واخوان لوط، او عادیان او فرعون او ورونو د لوط علیه السلام. واصحاب الایکه، او خاوندان د بڼ د شعیب علیه السلام هغه دویم قوم دی. وقوم تبع، او قوم د تبع. د تبع تذکره په سورة دخان کې شوې وه. کل کذب الرسل، ټولو دروغجن ګڼلي پیغمبران زما. فحق وعید، نو ثابت شو عذاب زما په هغوی باندې. الله ناشنا خبره کوي. څوک چې دا وایي چې په دویم پیر الله به د انسانان نه راپاسي، الله هغوی ته وایي افعینا بالخلق الاول، آیا نو ستړي شوي یو موږ په اول پیر پیدایش سره. بل هم فی لبس من خلق جدید، بلکې دوی په شک کې دي د نوي پیدایش نه. الله وی ولې زه ستړی شویم چې بیا یې نشم پیدا کولی. یو طرف ته منئ چې الله موږ اول پیر پیدا کړي یو، او بیا عجیبه دا د بیا ته انکار هم کوئ. اوس الله سبحانه وتعالی
خپل بعض قدرتونه ذکر کوي چې د انسان یې څنګه پیدا کړی دی او بیا د انسان سره څنګه علم الله سره بیا څنګه علم دی او د انسان د هر څه څنګه نوټ کیږي او بیا د مرګ تذکره بیا د قیامت تذکره. ولقد خلقنا الانسان او یقینا پیدا کړی دی موږ انسان ونعلم ما توسوس به نفسه او پوهیږو په هغه څه چې وسوسه اچوي دته په هغې سره نفس ده د زړونو په خبرو باندې هم الله پوهه دی. ونحن اقرب الیه من حبل الورید او موږ ډېر نږدې یو دته د رګې د مرۍ نه. دا مطلب نه چې الله ذات زموږ د دې مرۍ سره دی، یعنی د علم په اعتبار سره الله موږ ته ډېر نږدې دی. یو سړی په دې څه دلیل دی؟ دلیل په دا دی چې الله قرآن کې دا څو ځای دا خبره کړې چې زما ذات په عرش ته پاسه دی. دلته به دلیل واوره اوس ډایرک الله وایي دوه ملایک دي، یعنی دغه ملایک الله را لېږلي دي او دا علم د الله دی که نه؟ الله ته د هر څه پته شتي. اذ یتلقى المتلقیان کله چې اخلي دوه اخیستونکي ملایک عن الیمین وعن الشمال قعید د ښی طرف او ګس طرف نه ناست دي کراما کاتبین هغه دوه ملایک دي. ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید نه راوباسي دی هېڅ وینا مګر د ده سره انتظار کوونکی تیاري چې څه خبره کوي هغه نوټ کېږي، بده ده او که هغه ښه ده. وجاءت سکرة الموت او راغله نشه د مرګ په رښتیا سره. آخر که ډېر هم ژوند تېر کړو خو دنیا نه به رخصتېږي. د مرګ یو سخت راځي چې هغې ته سکرة الموت وایي، الله د هغې تذکره کوي او دا وړوکی قیامت دی، هغه غټ قیامت حق دی الله وایي، د هغې دپاره د وړوکي قیامت تذکره یې وکړه. ذلک ما كنت منه تحید دا هغه څه دي چې ته به تښتېدې د دې نه، یا دا هغه څه دي چې ته به د دې نه تښتېدې. مرګ دې نه و خوښ خو راغی د باندې. ونفخ فی الصور او پوکې به وکړی شي په شپېلۍ کې. اوس دا هغه لوی قیامت دی. ذلک یوم الوعید دغه ورځ د عذاب ده، هغه لوزونه چې شوي دي هغه ورځ بیا دقه ده. وجاءت كل نفس معها سائق وشهید او را بشي هر نفس چې د هغه سره به چلونکی ملایک او گواهی کوونکی. هر انسان سره به ښه یو به سره ملکی په ملایکو کې چې هغه به د ارض محشر ته شړي راکاږي به، او بل یو ملک به د ده سره وي چې هغه به بیا د ده په دې اعمالو باندې ګواهي ورکوي. نو دوه ملایک به د هر چا سره وي. درته به وویلی شي لقد كنت في غفلة من هذا یقینا خامخا وي ته په غفلت کې د دې ورځې نه. فکشفنا عنك غطاءک نو لرې کړه موږ ستا نه پرده ستا. فبصرك اليوم حدید نو نظر ستا خو نن تیز دی، نن خو وینې که نه دغه حالات دي چې تا نه منل. وقال قرینه هذا ما لدي عتید او به وایي ملګری د ده دا هغه شی دی چې ما سره دی تیار. څه مطلب دی؟ هغه ملک به وایي کوم چې دویم د سره راغلی دی، یا الله دا د عمل نامه ده نو ما سره پرته ده دغه تیاره ده. الله بیا دې دوو ملایکو ته امر وکړي القیا فی جهنم کل کفار عنید غزار کوي په جهنم کې هر کفر کوونکی عناد کوونکی مناع للخیر معتد مریب منع کوونکی د خیر زیاتې کوونکی شک کوونکی. الذي جعل مع الله إلها آخر هغه چې ګرځولی دی د الله سره حقدار د بندګۍ بل. فالقیاه فی العذاب الشدید نو غزار کوي ده لره په عذاب سخت کې. دی به چې شیطان ماته دا ویلي او دغه یې ویلو. قال قرینه او به وایي ملګری د شیطان به خبره وکړي ربنا ما اطغیته ای ربا زمونږه
ما نه دی ګمراه کړی دی ولكن كان في ضلال بعید مگر دی و په ګمراهۍ کې لرې د حق نه دی په خپله ګمراه الله به من کی چې بس ختم کی دا خبرې قالوا بوی الله لا تختصموا لدي جګړې مه کوئ زما په خوا کې وقد قدمت الیکم بالوعید او حال دا چې ما مخکې لیږلی و تاسو ته یره د عذاب ما وګوره تاسو ته مخکې خبره کړې نو اوس د جګړو فایده نشته ما یبدل القول لدی نشي بدلېدی خبر زما په نز الله چې فیصلو کې به یې کړي به نه بدلي وما انا بظلام للعبید او نه یم زه هیڅ ظلم کوونکی په بندګانو یوم نقول لجهنم په هغه ورځ چې موږ به ووایو جهنم ته هل امتلأت وتقول هل من مزید آیا ډک شوې ته او هغه به وایي آیا څه زیات شتي الله به دا خلک جهنم ته ورولیږي بیا به الله وایي ډک شوې وایي الله که نور هم راووله داسې لوی جهنم الله پیدا کړی د یرې دپاره الله دا خبره وکړه چې داسې حالات به هم راځي حدیث کې راځي چې الله به بیا څنګه چې د هغه د شان سره ښایي خپل قدم به کښېږدي پای کې نو د جهنم دا غاړې به وي په یو بل کې ننوځي وایي به چې یا الله بس اوس ډک شومه د جنتیانو او د ایمان او د تقوا والو بدلم واوره وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد او نزدې به کړی شي جنت متقیانو ته چې نه به یې لري یعنې جنت دومره لرې نه دی بلکې چې مړ شوي جنت دی الله اکبر یو معنی پکې دا ده یا معنی دا دی چې قیامت په ورځ به لرې نه وي نږدې به وي هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ دا هغه شی دی چې وعده کېدی شو تاسو سره یا چې وعده کېده تاسو سره لكل أواب حفيظ د پاره د هر توبه ویستونکي حفاظت کوونکي چې څوک ډېرې توبې الله ته وباسي او د الله د پولو حفاظت کوي د هغوی دپاره دی من خشي الرحمن بالغیب څوک چې یره کوي د رحمان نه په حال د نه لیدو کې وجاء بقلب منیب او راغی په زړه ګرځېدونکي حق ته د جنت د هغوی په نصیب دی ادخلوها بسلام داخل شئ دې ته په سلامتیا سره ذلک یوم الخلود دا ورځ د همیشوالي ده لهم ما یشاءون فیها هغوی لره به هغه څه چې دوی غواړي په دغه جنت کې ولدینا مزید او موږ سره زیاتې شته نور هم موږ سره شتي دوی چې څه غواړي هغه به هم ورکوو او په هغې دپاسه به نور څه هم ورکوو یا مزید معنی د الله دیدن به هم کوي دغه نعمتونه به ورته هم میلاویږي او د هغې سره سره د رب العالمین دیدن به ورته هم نصیب کړي په دې مبارکه شپه کې الله ته دا سوال دی چې الله دې موږ ټولو ته دغه اوچت جنتونه نصیب کړي او الله سبحانه وتعالی دې موږ ته خپل دیدن نصیب کړي او الله سبحانه وتعالی دې په دې مبارکه شپه کې موږ د جهنم د اور نه آزاد کړي اوس الله سبحانه وتعالی د تیر شوو قومونو تذکره کوي چې ای خلکو ای د مکې مشرکانو ای انسانانو لږ سوچ وکئ که نه زه په دغو خلکو باندې چې عذاب راغی څومره زورور نو سزا و چې بد شوی وی تاسو ولې نه منئ دا حق وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا او ډېر هلاک کړي دي موږ مخکې د دوی نه پیړۍ چې هغوی ډېر سخت وو د دوی نه په نیوو کې ډېر طاقتور وو هغوی وګوره سبحان الله فنقبوا في البلاد نو هغوی ګرځېدلي وو په ښارونو کې ولې هل من محیص آیا شته دی ځای د تښتېدو عذاب چې پرې راغی که نه ډېرې منډې والي وایي څه ځای شته دی تښتېدو که نه الله دوی ته وایي ګوره وایي هغوی سره دې طاقته ځای ورته بیا د پناهي نه دی میلاو شوی تاسو ولې نه هېرېږئ د الله نه ځکه وایي په دې کې نصیحت دی
ان فی ذلک لذکرا یقینا په دې خبرو کې خامخا نصیحت دی لمن کان له قلب د پاره د هغه چا چې هغه زړه لري زړه خو در چا شتي مطلب چې زړه ژوندی او القى السمع وهو شهید یا کی دی غوږ او دی حاضر زړوالی دا سړی پیدا اخلي د خبرې نه چې تا سره خوا کې ناسي په مجلس کې زړه ژوندی او غوږ یې ښه دی او دی په زړه سره حاضر نو بیا فایده اخلي هسې بدن دی حاضر کړی او زړه دی کله په یو ځای کې کله بل ځای کې دا فایده نه اخلي بیا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام او یقینا پیدا کړي دي موږ اسمانونه او ځمکه او هغه څه چې په منځ د دواړو کې دي په اندازه د شپږو ورځو کې الله بیا د خپل عظمت دلیل بیانوي او بیا به د هغې نه به داسې عملونه بیانوي چې د هغې سره به انسان د عذاب نه بچ کېدی شي الله وایي ما ځمکه او اسمانونه او څه چې دی به د منځ کې په شپږو ورځو کې مې پیدا کړي دي وما مسنا من لغوب او نه دی رسېدلی موږ ته هېڅ ستړیوالی الله وایي دې موږ نه یو ستړي کړي رد دی په یهودو باندې هغوی وایي الله شپږو ورځو کې د هر څه پیدا کړو د هفتې په ورځ بیا ستړی شوی نو دمه یې وکړه وایي نو په هغوی باندې رد دی اوس الله پیغمبر له تسلي ورکوي فاصبر على ما یقولون نو صبر کوا په هغه خبرو چې وایي دوی وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب او تسبیح وایه سره د حمدونو د رب ستا مخکې د راختو د نور نه او مخکې د پرېوتو د نور نه صبر به کې د الله ذکر به کې زړه ته به دې سکون میلاویږي نور راختو نه مخکې او نور ډوبېدو نه مخکې دا اذکار دي که نه سهار ماښام اذکار دغه شان د سحر او د ماښام مونځ شو ومن الليل فسبحه وادبار السجود او د شپې نه بس تسبیح وایه د الله وادبار السجود او وروستو د سجدې کولونه د شپې هم تسبیح وایه د شپې تهجد کوه الله یادوه د سجدو نه وروستو نو سجدو نه وروسته څه مطلب دی یعنی هغه اذکار او تسبیحات چې د فرض منځه نه وروسته وي چې کله مونځ وکړې نو بیا پسې وروسته الله یادوه اوس ګوره الله وی هغه ورځې ته متوجه شئ چې اسرافیل علیه السلام به په شپېلۍ کې آواز کوي واستمع یوم ینادي المنادي من مکان قریب او غوږ کښېږده هغه ورځ ته چې آواز به وکړي آواز کوونکی د ځای نږدې نه داسې آواز به وکړي چې هر یو ته به ورسي دا نه دی چې لرې دی د پلاني نه به پلاني ته نه رسي ټولو ته به دا شپېلۍ ورسي یوم یسمعون الصیحة بالحق په هغه ورځ چې اوري به دوی چغه په رښتیا سره ذلک یوم الخروج دا ورځ د راوتو ده د قبرونو نه انا نحن نحیي ونمیت یقینا منګه ژوندي کول کوو او مړه کول کوو و الینا المصیر او خاص موږ ته راګرځېدل دي یوم تشقق الارض عنهم سراعا په هغه ورځ چې وبچوي ځمکه د دوی نه تادي به کوي ټول خلک به منډې وهي په تادۍ سره به روان دي د الله طرف ته ذلک حشر علینا یسیر دا راجمع کول دی په موږ باندې اسان الله وایي داسې ګران کار نه دی نحن اعلم بما یقولون موږ ښه پوهه یو په هغه خبرو چې دوی وایي تا ته یا دوی وایي ای پیغمبره دوی په دې حالاتو زه ښه خبر یم وما انت علیهم بجبار او نه ته په دوی باندې زور کوونکی پیغمبر کار دا نه دی چې دی به په زور په سړي ایمان راوړي نه وایي ته خپل دعوت کوه نو ځکه ورته ووایي فذکر بالقرآن من یخاف وعید نو بیان که قرآن هغه چا ته چې یریږي زما د عذاب نه یعنې ګوره قرآن په هغه چا اثر کوي چې د الله د عذاب نه یریږي
بلدای پیغمبره ستا کار یرول دي، تبلیغ کول دي، دین بیانول دي، حساب کتاب به زه له دوی سره کوم. سورة الذاریات دا مکی صورت دی، په دې کې شپېته ایتونه یې، درې په دې کې رکوګانې دي. غټه موضوع چې الله به د دې بندګانو سره حساب کوي، د دې نعمتونو، د دې هر څه به دوی نه تپوس کېږي، د بندګۍ به تپوس کېږي، د دې رزق به تپوس کېږي. بسم الله الرحمن الرحیم والذاریات ذروا. قسم دې په هغه هواګانو چې رالوځي په الوتو سره، په هغه هواګانو چې رالوځي یا رالوځي غبار په الوځولو سره. فالحاملات وقرا، بس قسم دې په هغه وریځو چې اوچتونکي دي بوج لره. کومې وریځې چې باران ترې راورېږي که نه، ډکېږي که نه، نو په هغه وریځو باندې د الله قسم خوري. فالجاریات یسرا، بس قسم دې په هغه کشتو باندې چې روانې دي په اسانۍ سره. یا قسم دې په هغه ستورو چې روان دي په اسانۍ سره. فالمقسمات امرا، بس قسم دې په هغه ملایکو چې تقسیمونکي دي کار لره. هغه ملایک چې کارونه تقسیم کړي دي، یعنی د چا کار الله په رزق لګولی دی، څوک باران باندې لګولی دی، څوک یې په عذابونو مقرر کړی. نو دا ټول قسمونه الله دې دپاره خوري چې قیامت به لازم راځي. انما توعدون لصادق، یقینا هغه چې وعده کېږي تاسو سره خامخا رښتینی دی. وإن الدين لواقع، او یقینا حساب خامخا واقع کېدونکی دی، لازم بآخرت هغه ورځ راځي، یقیني خبره ده. الله وایي والسماء ذات الحبك، قسم دې په هغه اسمان باندې چې خاوند د ښایست دی. حبک یو معنی ښایست دی، بله معنی د لارم دی، یعنی قسم دې په هغه اسمان چې به کې لارې دي. انکم لفی قول مختلف، یقینا خامخا تاسو په خبرو ګډو وډو کې یې. مشرکانو وایي ستاسو دا خبرې هم ګډې وډې دي، یو خبره خو نه کوئ که نه، کله یو څه وایي کله بل څه وایي. یؤفک عنه من افک، اړولی کېږي د دې خبرو نه هغه څوک چې اړولی شوی دی. دې کې دنه دوه معنې پرتې دي، یو ده چې الله څوک د دې خبرو نه وساتي، د ستاسو د ګډو وډو خبرو نه، نو هغه ترې اړولی شوی دی. او دویمه ده چې بعض مفسرین دا وایي مطلب دا دی چې د دې خبرو نه، دې خبرو کې اشاره قیامت ورځې ته ده او توحید ته ده، چې د دې قیامت نه او د دې توحید نه او د الله د دې خبرو نه هغه څوک اړولی کېږي چې هغه اړولی شوی دی، ګمراه دی، نو بس هغه بیا نه مني. قتل الخراصون، تباه شو پاټکل باندې خبرې کوونکي. هسې توکه چې ورته خلک وایي که نه، غرګې ولي، یو غروله بل غروله، ځکه چې د دوی د خبرو څه حقیقت نشتی. کله وایي دی لیونی ده، او کله وایي جادوګر ده، او کله څه او کله څه. الذین هم فی غمرة ساهون، هغه کسان دي چې دوی په جهالت کې غافله دي د الله نه. یسألون ایان یوم الدین، تپوسونه کوي چې کله به یې ورځ د جزا. ټوغې به یې کولې، وایي دا به کله راځي د قیامت ورځ. الله وایي یوم هم علی النار یفتنون، په هغه ورځ چې دوی به په اور باندې سېزلی کېږي، هغه بیا د قیامت ورځ ده. ذوقوا فتنتکم، وبه ویلی شي وسکئ عذاب ستاسو. هذا الذي کنتم به تستعجلون، دا هغه شی دی چې تاسو به دا په تادۍ سره غوښتو. اوس الله زیری ورکوي هغه کسانو ته چې په دنیا کې د احتیاط ژوند تیر کړی او د الله د بندګانو هم خیال ساتلی او په آخرت باندې ایمان دی، په توحید ایمان دی. ان المتقین فی جنات وعیون، یقینا متقیان با په جنتونو او چینو کې.
آخذین ما آتاهم ربهم اغستون کی بی اغسا چی ورکی دوی طرف د دوی قسم قسم مجیب الله ورکی نعمتنا انهم كانوا قبل ذلك محسنين یقینا دوی مخکی د دین نیکی کونکی په دنیا کې دوی خیسته اعمال کړي دي ځکه اوس دغه جنت کې دي نو اوره د دنیا کې د دوی حال سو كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ودوی لږ شان د شپې نه چې وده کېدل به د شپې به ډېر لږ خوب کولې وبالاسحار هم یستغفرون او په وخت د پیشمني کې به دوی بخاني غوښتې د دې د لاسه به دوی لږ خوب کوي یعنې تهجدو باندې به ولاړو وفي اموالهم حق للسائل والمحروم او په مالونو د دوی کې حق د پاره د سوال کوونکي او د نه سوال کوونکي غریب په دوه قسمه یو هغه چې سوال کوي او یو هغه دی چې څه وایي نه دوی هغه دواړو له مال ورکوي وفي الارض آیات للموقنین او په ځمکې کې نښې دي د پاره د یقین کوونکو یو سړی ځمکې کې سوچ وکړي که نه نو د الله د قدرت او د توحید لویې نښې پرتې دي وفي انفسکم افلا تبصرون او په نفسونو ستاسو کې هم آیا نو نه ګورئ تاسو د انسان که به د خپل ځان کې سوچ وکړي نو د الله د توحید لویې نښې په ده کې دننه هم پرتې دي وفي السماء رزقكم وما توعدون او په اسمان کې رزق ستاسو دی او هغه شیز دی چې تاسو سره واده کیږي رزق ګور اسمان کې دی د ټول او هر څه چې لوځي کیږي مطلب دی چې د تقدیر زمونږ ټول په اسمان کې دی بره نو مطمئن اوسه وفي السماء رزقكم اسمان کې زمونږ رزق دی هر څه لیکلی شوي دي هر څه تقسیم شوي دي فورب السماء والارض پس قسم دی په رب د اسمان او د ځمکه انه لحق مثل ما انکم تنطقون چې یقینا دا قیامت حق دی په شان د هغې چې تاسو خبرې کوئ دا قیامت داسې حق دی او داسې رښتینې خبره ده لکه څنګه چې تاسو اوس لیږئ خبرې کوئ دا د عربو عادت دی د هغوی محاوره ده عرب چې کله چا سره خبرې کوي که نه داسې وایي زما دا خبره داسې یقیني ده لکه دا کومه خبره چې زه اوس کومه لکه راځي چې لیږم دا خبرې کومه دا یقیني ده که نه چې زه اوس لیږم خبرې کوم دغه شان دا کومه خبره چې کومه د کومې باره کې چې لیږم دا هم یقیني ده اوس الله سبحانه وتعالی د پوخانو واقعات راوړي او غټ مقصد به اثبات د بعث بعد الموت چې مرګ نه بعد دویم پر راپاڅېده بیا شتي او دا قومونه چې کوم تباه شوي دي د کومو چې تذکره کیږي نو هغه هم دې د لاسې تباه شوي دي چې یو که ډېرو هغه د آخرت نه منو په دویم پر راپاڅېدی نه منل او الله تباه کړو نو چې آخرت کې د دویم پر راپاڅېده نه وی نو بیا ولې الله تباه کول دوی هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين یقینا راغلی دی تاتا یا ای راغلی دی تاتا خبر د میلمنو د ابراهیم علیه السلام چې عزتمنو هغه ملائک اذ دخلوا علیه فقالوا سلاما کله چې داخل شو دوی په هغه باندې نو وی دوی سلام کو منګه قال سلام او هغه په تاسو دي سلامي قوم منکرون قوم ناشنا دی یاره وی ومه نه پېژندل چې دا څوک دي حالانکه دا ملائکو جبریلو میکائیلو اسرافیلو د انسانانو په شکل کې راغلي فراغ الى اهله نو پټ لاړو اهل خپل ته فجاء بعجل سمین نو راوړو یو سخی چاق یا راوړو یو سخی چاق ورید کړی شوی نو فایده د میلمه به عزت کې اکرام به کې او بله ده وی پټ لاړو نو دی نو سړی میلمه پیتی کی بار بار ورته بس زه ځم تاله روټۍ راوړم او زه ځم دا کوم زه ځم دا کوم دا خو تا ته نشي ویلی په خپله چې زه ته لاړ شم خو پټ لاړ شه او کار وکړه او بیا یې راوړه نو دا میلمستیا یې زده کوي د ابراهیم علیه السلام نه فقربه الیهم نو نږدې کړو هغه دوی ته قال الا تأکلون ورته یې ووایه نه خورئ تاسو نو
نو دا بله ته به زده که میلمه ته به ست هم کې یو نیم سړی به تا ته دغه کېږدي خوراک به راته کېږدي او دی به نه لرې ناست یا په خپله به په خوراک کې مصروفه شي لکه ده چې څه نه یې لیدلي نه میلمه ته به ست کې وخت په وخت به ورته وایي دا وخوره دغه واخله فاوجس منهم خیفه نو پټه یې کړه د هغوی نه یره په زړه کې یېرېدو چېرې خو دا خلک ناشنا دي بل دوی ډوډۍ هم نه خوري دا څنګه قوم دی قالو هغوی ورته وویل لا تخف مه یېرېږه وبشروه بغلام علیم او زیری ورکو دته په هلک پوهه سره زوی نو زوی به د الله درکوي زوی هم پوهه دا اوس د الله لوی نعمت دی چې الله چاله به یې داسې زوی ورکړي چې هغه پوهه او بیا د اسحاق علیه السلام په شان چې هغه پیغمبري او بیا د هغه زوی هم پیغمبري او بیا د هغه زوی هم پیغمبري داسې اوچت انسان و فاقبلت امرأته في صره نو را مخامخ شوه ښځه د هغه په چغه کې فصکت وجهها نو ویې مخ خپل ساره ولاړه و هغې د خبرې واورېد دې واقعي تفصیل موږ سره تېر شوی د سورت هود کې که تاسو ته یاد دلته الله مختصر د واقعه راوړې دا مخ یې خپل و ښځې چې کله تعجب کوي د خپل مخ له څپېړه راچوي دا مخ یې خپل و وقالت عجوز عقیم او وی زه بوډۍ یم شنډه دا به څنګه کېږي دا زه خو بوډۍ یم او شنډه یم د مخکې نه زما بچي نه کېږي دغه وخت کې د دې عمر وي 100 کالو ته نږدې و او د ابراهیم علیه السلام عمر تقریبا 6 کاله و 100 کاله د هغه عمر قالوا كذلك قال ربك وی هغوی دغسې به یې تاویلي دي رب ستا همدغې شان شنډه به یې الله به دله بچي درکوي ولې ځکه چې حکم دغه زورور باچا دی انه هو الحکیم العلیم یقینا هغه حکمتون والا پوهه دی قال فما خطبكم ایها المرسلون وی هغه ابراهیم علیه السلام وی نو څه دی لوی کار ستاسو یې رالیږلی شو خو اوس دا راته ووایي چې صرف د بچي د زیري دپاره خو دومره کسان نه راځي خو سی چل دی قالوا وی هغوی انا ارسلنا الى قوم مجرمین یقینا موږ رالیږلی شوي یو قوم مجرمانو ته لوط علیه السلام قوم پسې راغلي لنرسل عليهم حجارة من طين د دې دپاره چې راولیږو موږ په هغوی باندې کاڼي د خټې نه جوړ شوي مسومة عند ربک چې نشاندار دي په نزد د رب ستا للمسرفین دپاره د زیاتي کوونکو په هغې باندې وي هر کاڼي باندې د لیکلی شوي چې دا به په پلاني باندې لګي داسې عذاب پې الله راوستو فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين نو راویستل موږ هغه څوک چې په دغه کلي کې وو د مؤمنانو نه مؤمنان ته الله راویستو زړه کې راځي چې مؤمنان به ډېر زیات وو چې الله چې هغه ټول مؤمنان راویستو نه نه واوره فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين نو ونه مونده موږ په دغه کلي کې سوا د یوې کوټې د مسلمانانو نه په ټول کلي کې الله یو کوټه وه د مسلمانانو هغه په خپله لوط علیه السلام او د هغه هغه لوڼه وي نو دلته دا فایده د ساتي چې کله به هم یېرېږه نه چې یوازې مې په حق باندې ښه مضبوط ودرېږې ته په حق وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم او پرېښوده موږ په دې کې نښه دپاره دا کسانو چې یېرېږي د عذاب دردناک نه واقعه د لوط علیه السلام او کیله دغه دا یو نښه جوړه شوه چې څوک د الله د عذاب نه یېرېږي هغه به ترې فایده اخلي وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين او نخا په واقعه د موسی علیه السلام کې
کله چې ولېږو موږ هغه فرعون ته په دلیل ښکاره سره، په دې کې هم لوی نښې دي. فتولى بركنه، نو واوړېدو فرعون په طاقت خپل سره. وقال ساحر او مجنون، او وی دا جادوګر دی یا لیونی دی. فاخذناه وجنوده، نو راونیو موږ هغه او لښکرې د هغه. فنبذناهم في اليم، نو غزار کړل موږ دوی دریاب کې. وهو ملیم، او هغه ملامت کوونکی و خپل ځان لره. فرعون ځان یې ملامت کو. په هغه وخت کې سورة یونس کې تېر شوي دي که نه، ایمان یې راوړو خو فایدې وله نه ورکوله. وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم، او په عادیانو کې هم نښه ده کله چې راولېږله موږ په هغوی باندې سیلۍ شنډه، بېخیره سیلۍ. ما تذر من شيء اتت عليه، نه یې پرېښودو هېڅ شی چې راتله به په هغې باندې، الا جعلته كالرميم، مګر ګرځوو به یې هغه په شان د هډوکي زره زره. دا سیلۍ چې و په څه شي باندې هم راله، اشی به زره زره کو. وفي ثمود اذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، او په سمودیانو کې هم نښه شتې کله چې وویلی شو هغوی ته فایدې واخلئ تر یو وخت پورې. 3 ورځې ورته ښویې شوي چې کله سمودیانو هغه اوښ حلاله کړه که نه. فعتوا عن امر ربهم، نو دوی نافرماني وکړه د حکم د رب خپلنا. فاخذتهم الصاعقه، نو راونیول هغوی لره سختي چغې. وهم ينظرون، وهغوی کتل. فما استطاعوا من قيام، نو طاقت نه لرو هغوی د پاسېدو. وما كانوا منتصرين، او نو هغوی بدله اخیستونکي، دومره زور یې نه و چې الله وي زموږ نه یې بدله اخیستی وي. وقوم نوح من قبل، او هلاک کړی من قوم د نوح علیه السلام مخکې د دې نه. د دې قومونو نه مخکې الله وی چې ما د نوح علیه السلام قوم تباه کړی دی. انهم كانوا قوما فاسقین، یقینا و هغوی قوم نافرمانه. اوس الله د خپل قدرت او د علم دلیلونه بیانوي چې هر کله الله دومره قادر ذات دی او داسې مالک ذات دی، نو بیا د هغه بندګي پکار دی یوازې. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، او اسمان جوړ کړی موږ په خپلو لاسونو، او یقینا موږ پراخوونکي د هغې یو. په خپلو لاسونو سره الله موږ پیدا کړی. د الله لاسونه شتي حقیقي څنګه چې د هغه د شان سره ښایي. نو څوک چې د الله دا صفت مني، دلته بیا دا معنی هغوی کوي چې طاقت سره یې پیدا کړی دی. وإنا لموسعون، او یقینا موږ پراخوونکي یو د دې. د اسمان نه دی، اسمان دا ګورې ورځ تر ورځې پراخېږي، دا کنارې او دا غاړې غټېږي. او ساینسدانانو موږ دا خبره تسلیم کړې ده. وایي موږ چې کوم ریسرچ وکړو، کوم بحوثات موږ وکړو، نو د هغې نه دا واضح شوه چې اسمان دا کنارې دا د وخت تېرېدو سره غټېږي. والارض فرشناها فنعم الماهدون، او ځمکه خوره کړې ده موږ نو ښه خورونکي یو. ومن كل شيء خلقنا زوجين، او د هر شي نه پیدا کړي دي موږ جوړې. لعلکم تذکرون، دې دپاره چې تاسو نصیحت واخلئ. هر شي کې جوړې، هر شي کې نر او ماده، خوږ او تریخ، کلک او نرم. خو اوس چې د الله دومره طاقتور باچا دی، نو بیا د هغه طرف ته ورشئ که نه. الله څه وایي؟ ففروا الى الله، نو وتښتئ تاسو د الله طرف ته. دلیل وي چې لاړ شئ، وتښتئ، منډه ووهئ. اني لكم منه نذير مبين، یقینا زه تاسو لره د هغه د طرف نه یره درکوونکی ښکاره یمه. ولا تجعلوا مع الله الها آخر، او مه ګرځوئ د الله سره حقدار د بندګۍ بل. اني لكم منه نذير مبين، یقینا زه تاسو لره د هغه د طرف نه یره درکوونکی ښکاره یمه.
كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول دغشان ندي راغلي هغه کسانو ته چې مخکې و د دوی نه هیڅ رسول الا قالوا ساحر او مجنون مگر ویلو هغوی جادوګر دی یا لیونی دی. الله یعنی عجیبه دا چې هر قوم ته چې پیغمبر تللی دی نو دا خبره هغوی کړې ده. پیغمبر ته به یا لیونی وي یا به ورته جادوګر وي. نو ځکه الله وایي اتواصوا به ایا دوی یو بل ته وصیت کړی دی په دې خبره. الله وایي ځکه لکه دوی چې یو بل ته ویلي چې د پیغمبرانو ته به دا وایي. نه اصل وجه دا ده بل هم قوم طاغون بلکې دوی یو قوم دی سرکشان. فتول عنهم فما أنت بملوم نو مخواړه د دوی نه نو نه ته ملامته کړی شوې. پیغمبر دوی د کنځلو نه د بدرودو نه مخواړه او په دې تا څوک نشي ملامته کولی چې تا ولې دوی نه مخواړه. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین او نصیحت کوه یقینا نصیحت فایده ورکوي مؤمنانو ته. یعنی چې حقیقي مؤمن وي نصیحت به تاله فایده درکي. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون او ما ندی پیدا کړي پیریان او انسانان مگر د دې دپاره چې بندګي وکړي زما. دا لوی مقصد دی، لوی مقصد د دې ځمکې او د اسمان او د دې لوی مخلوقاتو د پیدایش هغه د الله توحید راښکاره کول. ما اريد منهم من رزق نغوالم د دوی نه څه رزق د دوی د ځانونو دپاره. وما اريد ان يطعمون او نغوالم د دوی نه چې خوراک راکړي ماته. الله وایي د دوی د ځانونو دپاره هم زه دوی نه رزق نه غواړم. هغه ولم الله وایي زه ورکوم. صحیح دی چې دوی اسباب لټوي خو اصل رزق ورکوونکی خو الله دی که. یعنې رد دی په دې باندې مشرکانو په وخت کې داسې وه چې هغوی به په خپلو غلامانو باندې دا لازم کړي چې ځان له به هم ډوډۍ ګټي او موږ له به هم خوراک راوړي. الله وایي زه د خپلو غلامانو سره داسې نه کومه. نه چې د خپل ځان دپاره څه غواړم او نه د دوی د ځانونو دپاره څه غواړم خو صرف دقه ورته وایم چې بندګي زما کوئ. ګوره دلته د فایده ذکر کوم ناشنا فایده. الله د انسانان پیدا کړي دي د بندګۍ دپاره او بیا د دنیا او د ځمکه او اسمان او د هر څه پیدا کړي دي د انسانانو دپاره. نو په هغه څه کې دومره مصروفه نه شي کوم چې ستا دپاره پیدا شوي دي چې د نه هیر شي هغه څه چې د کوم دپاره ته پیدا شوی. ته پیدا شوی د عبادت دپاره. د دنیا خو الله ستا دپاره پیدا کړې ده. نو ته راولګېدې هغه ستا دپاره چې کوم شی پیدا شوی ده په هغې کې دومره ونښتې چې هغه اصل مقصد دې هیر کړو. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين یقینا الله ډېر رزق ورکوونکی دی خاوند د طاقت مضبوط دی. رزاق ویلی رازق نه دی ویلی رزاق ډېر رزق ورکوونکی دی. ذو القوه خاوند د طاقت دی. ولې دا دلته راوړو مطلب دا دی چې الله خو رزق ورکوي خو بیا یې رسوي هم هر چا ته. نو طاقت یې ډېر زیات دی هر چا ته یې رسوي چې هر ځای کې. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم نو یقینا دا کسانو دپاره چې ظلم یې کړی دی برخه د عذاب د په شان د برخې د عذاب د ملګرو د دوی. فلا یستعجلون نو دوی دې په تادۍ سره نه غواړي. فویل للذین کفروا من یومهم الذي یوعدون نو هلاکت دی دپاره دا کسانو چې کفر یې کړی دی د ورځې د دوی نه هغه چې د دوی سره یې واده کېږي. هغه ورځ به د دوی دپاره د تباهي ورځ ده. په دې باندې به اکتفا وکړو او انشاءالله سبا به باذن الله د سورة الطور نه شروع کوو. الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن باندې. الله سبحانه وتعالی دې دا قرآن زموږ دپاره شفاعت کوونکی وګرځي د قیامت په ورځ او الله سبحانه وتعالی دې د دې قرآن د لاسه زموږ ګناهونه وبخي. الله دې موږ ته عزتونه نصیب کړي
په دې مبارکو شپو کې دې الله موږ وبخي او په دې مبارکه شپه کې دې الله موږ ټول د اور نه آزاد کړي او الله دې موږ د جنت حقدار وګرځي. رب العالمین دې زموږ مشران کشران وبخي، الله دې زموږ مور او پلار وبخي، کوم چې مړه دي الله دې په هغوی باندې خپل خاص رحم وکړي، کوم چې ژوندي دي الله دې د هغوی په ژوند کې برکت واچي. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.